चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। اول تاسو دا ویډیو وګورئ دا ما ته چا راسل کړه نو مې لګی راځه دقه دا یا کورې ستا راځه چې ورڅو راځه په خدای یو سپېړه مې واري دواړه ما پورې خندا کیږي خپل خبره دی واپس واخله राशा खुशी मैदान दे सलगंग राले Hey y'all, come look at this. نادر صاحب کله چې غوښې ایسې جوړې کړي نو که چېرته وي ته ودرېږه شاکه که نه وي دا د چا نه غوټې دا زمونږ وي دا د چا وي دا د غریبانانو وي دا د چا وي دا د خور خورلڼې کوڅه نو هغه کار به کې د کشرانو وي دا چې ته شا کړې ده ورته بلکل ملک صاحب دومره ډوکه ښکار مې نه لګي خو بیا خو م واوره ملک صاحب دومره ډوکه ښکار مې نه لګي خو بیا خو م واوره په ګرمۍ کې په یخو اوبو لامبو په سړۍ کې په ګرمو اوبو لامبو دا خو م واوره مړه دله پرې خوله لاس کېده پرې خوله ورله لاس کېده کېده ورله پرې خوله لاس ما یو سړی راغی ما ته ویل استقباله مړه د هلکان ناست چې زما د خبرې اظهار یې کوم وایي ما یو سړی راغی ما ته ویل په یو زنانه مې تعویض راله وکړه ما وایي که په تعویضونو کېده که نه نو دا مریم نواز به زما په کور کې یو ځلې بیا ګدا وړوکې تا دا سړی نیول غواړي هلکه هغه سړی ونیسئ پر تو وخت پټ کا خدای دې تباہ او برباد کا خو ماړه ته صبر وکړه ماړه نو دلته بیا نو ولې به کې راولې مړه ته هغه ته وي هغه نورو مخامخ که نو چې د نورو پرتګاکونه کوي نو خبره ده مړه مونږ نشو برداشت کولی یاره قسم دی مونږ ډېر کوشش وکړو بس खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया हमें ऊंची आवाज सुनना भी पसंद नहीं हमारे सामने जो ऊंची आवाज में बोलता है उसकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है زپکه د لر او د بر आवाज نه کوم صرف او صرف پاکستان زنده‌باد زما ملک زنده‌باد زما فوج زنده‌باد زما وطن زنده‌باد زه دلته پیدا شوم زه به د دې د زنده‌باد आवाज کوم پوه شئ